یا که نیک انسان وي نو ګور هغه ته فرشته په دا نه بهترین شکل کې راشي چې دی هغې سره ډېر خوشحاله شي. ابراهیم علیه السلام یو پیره د اسرائیل علیه السلام ته ووی چې کله ته د یو بد انسان نه فاسق فاجر ګناهګار کافر مشرک نه روح اخلي نو په کم شکل کې راځي؟ نو اسرائیل علیه السلام ورته ووی چې هغه شکل به ته اونه شي کتلی، هغه به ته برداشت نه کړی شي، هغې ته کتل به ته برداشت نه کړی شي. ابراهیم علیه السلام ورته وی نه زه ګورم. نو ابراهیم علیه السلام ته وی چې ته اخوا مخ کا او بیا ما ته وګوره. ابراهیم علیه السلام چې اخوا مخ کو بیا هغه ته وکتل، یو تک تور سړی د هغه وی چې زما مخې ته ولاړو، په هغه باندې ویښته ولاړو او د هغه د خولې نه د اور لمبې راوتلې او انتهایی بدبویي ترې نه تله، سخته بدبویي ترې نه تله. ابراهیم علیه السلام بېهوشه شو. چې کله هوش کې رالو بیا ابراهیم علیه السلام دا وفرمایل که یو فاجر ګناهګار کافر مشرک ته الله جل شانه جهنم ورم نکي او د اسرائیل علیه السلام دا بد شکل وویني دا د ده دپاره کافي دی. بیا ورته وی د کم انسان نه که نیک انسان نه د مؤمن نه چې ته روح اخلې نو په کم حالت کې راځي؟ ابراهیم علیه السلام ته وی اخوا وګوره او بیا ما ته رامخ که. ابراهیم علیه السلام چې وکته هغه وی زما مخې ته یو بهترین خوبرو خوبصورته نوجوان ولاړو او وی دا نخشته خوشبو ترې نه تله چې ما ته ډېر زیات سکون میلو شو او ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ابراهیم علیه السلام وفرمایل که یو نیک انسان ته الله جل شانه جنت ورم نکي او ستا د اسرائیل علیه السلام دا نیک شکل وویني دا د ده دپاره کافي دی.